بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د کمپیوټر اداري پروګرامونو ته د کمپیوټر شروع ته د کمپیوټر د شروع عملی کار څخه مخکې چې دی له دې چې د کمپیوټر باندې عملی کار شروع کړو ځینې هغه مهمې او اساسي خبرې دي چې په هغه باندې باید وغږیږو. چې لومړی په هغه کې د هارډویر د کمپیوټر پیژندنه څه ده. دویم چې د هارډویر پیژندنه ده او سافټویر پیژندنه ده. دغه به په لیکنې به مطلب د کمپیوټر د شروع څخه مخکې باید په دغه موضوعاتو باندې وغږیږو چې دغه ته نظري زده کړه هم وایي. د کمپیوټر نظري زده کړه چې دې کې ډېر معلومات حاصلېږي چې لومړی کمپیوټر پیژندنه ده، کمپیوټر پیژندنه. دویم چې دی هارډویر پیژندنه او دریم چې دی سافټویر پیژندنه. دغه هغه موضوعات دي چې په نظري کمپیوټر د زده کړه کې به وایو. خیره نو راځم لومړی د کمپیوټر پیژندنې څخه شروع کوو. کمپیوټر پیژندنې څخه لومړی دلته ما یو څه معلومات لیکلي دي د کمپیوټر په اړه چې لومړی دی کې راځي د کمپیوټر تعریف. کمپیوټر څه ته وایي؟ مطلب که چیرې یو کس پوښتنه درنه وکړي چې کمپیوټر څه ته وایي نو ساده دی، هغه اسان او ساده تعریف دی. کمپیوټر په لغات کې د کمپیوټر له کلمې څخه اخیستل شوی چې د محاسبې معنا لري. کمپیوټر دا د انګلیسي لغات د کمپیوټر له کلمې څخه اخیستل شوی چې د محاسبې معنا لري. مطلب دغه کومه کمپیوټر دغه کلمه چې ده دا د کمپیوټر کلمې څخه اخیستل شوی چې د خلک د څه لپاره استعمالوي چې د محاسبې معنا لري. او په اصطلاح کې کمپیوټر یو برقي ماشین دی. هر څوک پوهېږي چې کمپیوټر بې له برقه کار نه کوي. یو برقي ماشین دی چې معلومات موږ څخه اخلي او هغه ځان سره ذخیره کوي او دوباره یې موږ ته ښکاره کوي. مطلب دغه کمپیوټر یو برقي آله ده چې موږ څخه معلومات اخلي. معلومات موږ ته څنګه اخلي؟ انپوټ په شکل کې موږ معلومات ورکوو او هغه ځان سره ذخیره کوي. مطلب دغه کوم اوس دغه چپټر چې ما لیکلی دا خو په کمپیوټر کې ذخیره دی که نه، نو دی څنګه کړی موږ ته ځان سره ذخیره کړی. هر کله چې وغواړو ګټه ترې اخیستلی شو او هر څو واره چې وغواړو موږ ته یې وښایي. مطلب دغه معلومات اوس په کمپیوټر کې ذخیره دي، موږ یې لیدلی شو. ګوره تاسو هم لیدلی شئ، زه هم لیدلی شم. نو داسې شی دی موږ ته کمپیوټر کې ځان سره ذخیره کوي. کمپیوټر داسې وسیله ده چې معلومات ځان سره ذخیره کوي او هغه دوباره موږ ته وښایي. اوس راځو کمپیوټر څه لپاره استعمالیږي. مطلب دا خو د کمپیوټر تعریف دی. کمپیوټر تعریف که چیرې ګوګل کې سرچ کړئ نو د ډېر زیات تعریفونه به وګورئ ده. خو دا هغه ساده او معنادار مطلب هغه معنا ترې اخیستل کېږي هغه تعریف دی. نو کمپیوټر شروع ده. په همدې اساس تاسو که چیرې سخت تعریف درته راولو نو تاسو به هم څنګه کړئ هغه پوښتنې او به سره پیدا شي نو په همدې اساس دغه اسانه تعریف در سره زده کړئ. اوس راځو کمپیوټر د څه لپاره استعمالیږي. کمپیوټر په زیاتو شیانو لپاره استعمالیږي، خو د کوم هغه مسلکي ځایونه چې دي او کوم هغه مهم ځایونه دي هغه دغه دي. څه ده؟ خلک یې د لیکلو لپاره استعمالوي، حسابدارۍ لپاره استعمالوي. لیکلو لپاره په دې معنا چې دغه کوم چپټر چې اوس ما لیکلی دا کوم ځای کې لیکلی؟ په کمپیوټر کې مې لیکلی. په ورډ پروګرام کې مې لیکلی، خو د څه په واسطه مې لیکلی؟ کمپیوټر په واسطه مې لیکلی. حسابدارۍ لپاره همدارنګه لکه پیسې انتقالول را انتقالول د بانکونو کې استعمالیږي کمپیوټر. څه ده؟ نو دا هم په کوم ځای کې سره کوم شي نه استفاده کوي؟ کمپیوټر نه استفاده کوي. رسامۍ لپاره یو څوک غواړي چې یو څه رسم کړي. همدارنګه ډیزاین جوړول لپاره د لوی لوحې بورډونه تاسو به لیدلي وي په مارکیټو په دغو ځایو کې. دغه ډیزاینونه دا کوم ځای کې جوړېږي؟ د کمپیوټر په واسطه جوړېږي. سافټویر جوړول لپاره دغه ګیمونه جوړول. څه ده؟ همدارنګه نور شیان جوړول دا ټول په کوم ځای کې جوړېږي؟ په کمپیوټر کې جوړېږي. د گیم کولو لپاره مطلب که چیرې زړه دې خفه شو، درس درمیان بوج شو، گیم انسټال کړه، گیم کولی شي. څه ده؟ دا د گیم لپاره هم استعمالیږي. ویډیو لیدلو لپاره تاسو سره ویډیوګانې په کمپیوټر کې کولی شي
درسي ویډیوګانې یا کومې نورې ویډیوګانې کولی شي چې هغه نه استفاده وکړي. انټرنیټ استعمال لپاره مطلب که چیرې غواړئ کمپیوټر کې انټرنیټ انسټال مطلب اوکې ګو انټرنیټ لپاره هم استعمالولی شو او داسې نور ډېر زیات ځایونه دي خو دغه هم مهم دي. بله پوښتنه چې پیدا کیږي چې زیاتره خلک یې نه کولی شي هغه دا ده چې کمپیوټر څوک استعمالوي. په نن وخت کې کمپیوټر خو تقریبا هر څوک استعمالوي. مطلب خو هر ځای ته چې لاړ شي هر ادارې ته چې لاړ شي داسې اداره بني چې هغه کمپیوټر ونه لري سیده داسې یو مکتب بني چې هغه کمپیوټر ونه لري. نو دغه مهم ځای نه دی چې لومړی چې دی شاګرد کمپیوټر استعمالوي. شاګرد د څه لپاره استعمالوي؟ د درس زده کړې لپاره. استاد استعمالوي. استاد د درس ورکولو لپاره استعمالوي. مدیر د خپل اداري کارونو لپاره استعمالوي. رئیس هم د خپلو کارونو لپاره استعمالوي. ډاکټر الټراساوند او دغه نور معاینات دغو شیانو کې استعمالوي. انجینر یې په خپلو هغه نقشې او شیان چې جوړوي سیده انجینر هم کمپیوټر استعمالوي. دکاندار هم کمپیوټر استعمالوي. خپل کارونه ټول په منظم ډول په ایکسل پروګرام کې یو جدول ورته جوړ کا او څنګه کوي هغه کوم نوی کس چې ورته راځي هغه هم پوهېږي کوم شیان په دکان کې شته دی کوم نشته. تجار هم استعمالوي. وزیر او داسې نور سیده. نو دا هغه کسان دي چې کمپیوټر په مسلکي ډول په هر ځای کې کوم دغه کسان چې موجود دي هغه به کمپیوټر څنګه کوي استعمالوي. بل راځو ډیټا معلومات او اطلاعات. ډیټا په اصل کې خام معلومات ته ویل کېږي. کوم معلومات؟ خام معلومات. ډیټا تعریف داسې کوو ډیټا یا انپوټ معنا کوم شیان چې موږ کمپیوټر ته د پروسس لپاره ورکوو هغه ته ډیټا یا انپوټ وایي. مطلب کوم معلومات چې موږ کمپیوټر ته د پروسس لپاره ورکړه. پروسس دا معنا لري چې موږ خام معلومات کمپیوټر ته ورکړه هغه پروسس پر کوي انفارمیشن هغه نه جوړوي سیده. لکه دلته به یو ساده مثال دلته به درته وړاندې کړم که دلته موجود وي. ها دا دی لکه فار ایگزامپل دا کمپیوټر دی سیده دا کمپیوټر دی. تا د کمپیوټر ته د انپوټ له لارې یوه ډیټا داخله کړه. ډیټا د چې داخله کړه په کمپیوټر په هغه باندې څنګه کوي؟ پروسس کوي. هغه ډیټا تحلیل او تجزیه کوي. هر کله چې تحلیل او تجزیه کړه تا ته آوټپوټ په شکل ریزلټ درکوي. آوټپوټ ته انفارمیشن هم وایي او آوټپوټ هم ورته وایي ورکړیز سیده. مطلب کله چې کمپیوټر ته خام معلومات ورکړي کمپیوټر په هغه باندې عملیات ترسره کوي سیده. عملیات ترسره کوي. عملیات ترسره کړه تا ته ریزلټ درکوي انفارمیشن معلومات درکوي سیده. لکه ته ستا سره فلش کې کوم معلومات دي هغه غواړي چې کمپیوټر ته داخل کړي. کمپیوټر لومړی په هغه باندې عملیه کوي سیده. مطلب که چیرې غواړي کوم معلومات په وړ یا ایکسل پروګرام کې ولیکي یا کوم بل پروګرام کې ولیکي نو هغه معلومات کمپیوټر ځان سره پخوي په هغه باندې پروسس کوي او بیا تا ته نتیجه کوي یو جدول درته جوړوي سیده. یا یو کوم بل لیکنه درته غواړي چې خپل ډیزاین کړي هغه څنګه کوي دا د کمپیوټر په واسطه جوړیږي او تا ته معلومات د انفارمیشن په شکل درکوي. نو دا د انفارمیشن او آوټپوټ اسانه تعریف دی. زه دلته هم لیکلي انفارمیشن معلومات. انپوټ خام معلومات ته وایي او انفارمیشن پاخه شوي معلومات ته وایي چې په عملیه پر ترسره شوي. تعریف یې داسې کوو انفارمیشن یعنی آوټپوټ. انفارمیشن آوټپوټ څنګه دی؟ یو معنی لري. یعنی کله چې په ډیټا باندې پروسس وشي او استعمال کوونکي ته د پردې یا سکرین پر مخ وښایي هغه ته بیا څه وایي؟ انفارمیشن یا آوټپوټ وایي. دا سمپل تعریف. بل دی ډیټا ډولونه. کیدای شي یو کس پوښتنه درنه وکړي چې ډیټا په څو ډوله ده. نو ډیټا دغه ډولونه لري. لومړی چې دا الفابیټک ډیټا ده. مطلب دغه کوم معلومات چې موږ کمپیوټر ته ورکوو دغه ډیټا کوم شکلو به وي. الفابیټک ډیټا دا معنی چې الفبا معلومات.
یعنی هغه معلومات چې موږ کمپیوټر ته د الفبا په شکل ورکوو. الفبا په شکل دا معنی چې لکه زه دلته لیکم احمد، د احمد څه دی؟ یو الفبا یس الفبا تور څخه شوی یو نوم جوړ شوی دی. همدارنګه که انګلیسي کې ولیکو احمد نو دا څنګه دی؟ دا هم الفبا ده خو انګلیسي الفبا ده. صحیح ده؟ نو دا اوس کومه ډیټا شوه؟ الفابیټک ډیټا. الفابیټک ډیټا هغه ډیټا ته وایي چې د حروفو څخه جوړ شوی که هغه د هرې ژبې وي، پښتو وي، انګلیسي وي. صحیح ده؟ همدارنګه بل نومیریک ډیټا یا نمبر ډیټا. نمبر ډیټا دا معنی لري چې که چیرې یو کس درته وایي چې فار ایگزامپل یو کس دی نیم یې دا دی نیم او موبایل نمبر یې څه دی؟ دغه دی. صحیح ده؟ دی موبایل نمبر دی. نو دغه کومه عدد هم چې دغه کومه لیکنه هم چې په انګلیسي کې ولیکله د حروفو په شکل، دا کومه ډیټا ده؟ الفابیټک ډیټا ده. کومه ډیټا ده؟ حروف الفبا ډیټا ده. او دغه کوم چې په نمبر ولیکله دا کومه ډیټا ده؟ نمبري ډیټا یا نمبر ډیټا ده. صحیح ده؟ نمبر ډیټا نوم څخه هم څرګندېږي چې په اعدادو به لیکل شوي. بل چې دی الفا نومیریک ډیټا. الفا نومیریک ډیټا دا معنی لري چې حروف هم استعمال شي او اعداد هم استعمال شي. لکه دلته ما حروف هم استعمال کړي، نیم کې مې څه استعمال کړي؟ حروف، او اعداد مې هم استعمال کړي. نو دا کومه ډیټا ده؟ ټولو مجموعه کې دې ته څه وایي؟ الفا نومیریک ډیټا. الفا نومیریک ډیټا. دلته مې ساده تعریف لیکلی، هغه معلومات چې الفبا، حروف، عدد او سیمبول پکې شامل وي. لکه داسې چې احمد دی دا څه دی؟ یو الفا ده، الفبا ده. څه ده؟ الفبا ده او همداسې اعداد هم ورسره لیکلي. نو په دې کې مجموع ته څه وایي؟ الفا نومیریک ډیټا. پکچر ډیټا یا ایمیج ډیټا. تصویري معلومات، هغه معلومات چې عکس په شکل کې وي دې ته تصویري ډیټا وایي. لکه دلته دا یو تصویر دی فار ایگزامپل. صحیح ده؟ دا بس شو کړم، دا چې دی یو تصویر دی. نو دې ته موږ کومه ډیټا ویلی شو؟ ایمیج ډیټا یا پکچر ډیټا. دا پکچر ډیټا ده. صحیح ده؟ همدارنګه آیډیو ډیټا ساوند یا ساوند ډیټا. که چیرې تاسو سره په کمپیوټر کې نعتونه یا نور شیان وي آیډیو په شکل کې وي نو هغه ته کومه ډیټا وایي؟ ساوند ډیټا یا آیډیو ډیټا. په دې مې پوه شوئ؟ نو دا هغه د کمپیوټر په اړه ساده معلوماتو چې لومړی د په کمپیوټر پیژندنه کې دغه معلومات راځي چې لومړی کمپیوټر تعریف راځي، کمپیوټر څوک استعمالوي، ډیر زیات معلومات. مطلب که چیرې یو په مسلکي طریقې غواړي یا په ډیر وخت هغسې نیسي. صحیح ده؟ خو ما هغه مهم او اساسي شیان مې راټول کړي وو، دلته مې څنګه کړه راوړه. نو دغه معلومات دا تاسو هم سره زده کړئ. د کمپیوټر پیژندنه کې لومړی درس دی. نن لپاره آی تھنک هم دومره بس دی. سبا ان شاء الله نور کارو.